د یعقوب په امر دفاع وزارت لخوا 3 زبردست اقدامات جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي د 207 الفاروق الاردو اړوند د 5مې سرحدي لیوا څخه 45 تنه مجاهدین د درنو وسلو ډي سي او دفاع هوا په برخو کې له 2 میاشتني پوځي او مسلکي زده کړو ترلاسه کولو څخه وروسته نن د یادې لیوا له روزنیز مرکز څخه فارغ شول. مسؤلینو په وینا کې یاد فارغان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او اړخیزې اصلاحي ویناوې وکړې. همداراز فارغانو ژمنه وکړه چې د خپل سر په بیه به د هیواد له اسلامي ارزښتونو ملي حاکمیت څخه دفاع او ساتنه کوي او همداراز هیڅ یرغلګر هیواد ته به اجازه ورنه کړي تر څو افغان خاورې ته په بده سترګه وګوري. غونډه فارغانو ته بریالیتونو په ورکولو سره پای ته ورسیده. دوهم، د ملي دفاع وزارت اړوند 215 البدر الاردو 4مې پلې لیوا لخوا د 5م تامیناتي کنډک له لوري 15 ارادې بېلابېل ډوله وسایط ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو شول. په دغه وسایطو کې 14 ساموي ټانکونه، 2 ضربتي ټانکونه، 2 کرینګ موټر، 12 انټرنیشنل موټر، 4 حاموي امبولانسونه او 1 یخچال شامل و. مسؤلین وایي د دفاع وزیر ملا یعقوب جدي امر دی چې باید خراب شوي وسایط بیرته جوړ شي تر څو د پوځ لپاره د کارولو وړ شي. دریم، د هلمند ولایت بهرامچی اړوند سیمه کې نظامي تجهیزات کشف او ترلاسه شول. د 215 اعظم الاردو 4مې سرحدي لیوا 2م کنډک ویښو ځواکونو د هلمند ولایت بهرامچی ولسوالۍ اړوند صالحانو په سیمه کې 2 د تیارو ضد موشک، 2 د توغندي دستګاوې او 4 زره فیره د ثقیله مرمۍ کشف او ترلاسه کړې. دغه نظامي توکي د یادې شوې سیمې په یو غره کې ځای پر ځای شوي وو چې د سرحدي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو په اساس کشف او ترلاسه شول. د هیواد دفاع زړورو ځواکونو شپه او ورځ د هیواد د سرحداتو څخه د سر په قربانۍ ساتنې ته ژمن دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.